پښتو ټینګه که پښتونه پښتو ژبه د همتوره ته پښتو یې پښتون کړې ته هم دا کړه مشهوره. ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری جعفر اډي جعفر. امید د لوی الله نه لرم چې روغ جوړ ښاد آباد او خوشحاله به یې. ګرانو کتونکو مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده چې مونږ چم په چم کلی په کلی کوڅه په کوڅه ګرځو ستاسو دپاره نوې ملغلرې او نوې لاډونه را پیدا کوو. مونږ نن رزړو ته راغلي او په غني ډېری کې ناست یو. ګرانو کتونکو مینوالو ما سره نن چې کوم لال کوم ملغلره ده نو هغه دی سهیل جان ساده صاحب ما سره خوا کې ناست دی. ډېر ښه شاعر دی، ډېر ښه لیکوال دی. خو د دوی نه به د دوی د ژوند په هکله هم څه معلومات کوو او د دوی نه به خوندور شعرونه هم اورو. نو راځئ ګرانو مینوالو کتونکو مینوالو چې د سهیل جان صاحب طرف ته ورشو. سهیل جان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سهیل جان صاحب څنګه یې؟ شکر الحمدلله. ژوند مو څنګه تېرېږي؟ بالکل جی ښکلې تېرېږي. سهیل جان صاحب دا راته ووایه چې د ګرانو کتونکو سره به خپله پېژنګلو په خپلو کې. بالکل جی زه ډېره مننه به دوی سره خپل پېژنګلو. سهیل مې خپل نوم دی، قلمي نوم مې ساده دی، پلار نوم مې مکمل شاه رهبر دی او هم د چارسدي رزړې سره تعلق لرم. دا راته ووایه ساده صاحب چې شاعرۍ میدان ته څنګه راغلی او د کله نه راغلی؟ شاعرۍ سره خو جي په ورکوټوالي چې دی زما ډېر شوق و. زما والد صاحب چې دی دوی به خپلې مشاعرې به یې کولې، هغې سره به زه پروګرامونو له تلمه. نو ډېر وخت نه چې دی دې سره مې شوق و، شاعري مې خوښه وه او خپله شاعري چې مې کله شروع کړې ده نو هغه 1/1/2013 نه ما چې دی خپله شاعري شروع کړې ده. سهیل جان ساده صاحب د شاعرۍ استاد دې څوک دی؟ یار جي زما والد صاحب زما استاد هم دی، دوست مې هم دی او رهبر مې هم دی. دا د مکمل شاه صاحب رهبر صاحب زویم دی او شاګرد هم دی او ملګری هم دی. نو راځئ چې اوس ته که خوښه مې چې خوندور شعرونه ته هم اورو. ساده صاحب مینوالو سره به کم کلام شریک کړي؟ بالکل جی خپل یو څو شعرونه به سره شریک کړم. ارشاد. کم نن سبا چې کوم د کشمیر دغه روان دی د هغې په هکله به چې دی یو کلام به در سره شریک کړم او ستاسو د دې پیج د تکل په ذریعه چې دی کشمیر ته زه دا کلام چې دی ډالۍ کوم او دا هغې ته وایم چې موږ در سره ښه کلک ولاړ یو. ارشاد. نو کلام د هغې نه مخکې راته یو شعر چې وطن ته که د وینې ضرورت مې شو قسم دی، وطن ته که د وینې ضرورت مې شو قسم دی، جذبې به مې وجود کې په کپن پسې الوزي. واه ډېر ښه دی. مننه جی. کلام دی کشمیر غمونه کې پاکستان به دې ګټي، کشمیر غمونه کړې پاکستان به دې ګټي، په سر کپن تړلې هر یو ځوان به دې ګټي. واه ډېر ښه ډېر ښه. مننه جی. کشمیره غم ونه کړې پاکستان به دې ګټي، په سر کپن تړلې هر یو ځوان به دې ګټي، بس ډېر مو په تا وجړل په غم باندې دې سوې، بس ډېر مو په تا وجړل په غم باندې دې سوې، مرهم به دروړي دغه درمان به دې ګټي. ډېر ښه. مننه جی. او جعفر صاحب شعر دی پکې. ارشاد. جذبې هم ورونه لګوي پروا ونه کړې، جذبې هم ورونه لګوي پروا ونه کړې، ایک دی سر په تلی کې مسلمان به دې ګټي. مننه جی. جذبې هم ورونه لګوي پروا ونه کړې، ایک دی سر په تلی کې مسلمان به دې ګټي، او دم د مچۍ نه ورځي لاس اچوي خامار ته، دم د مچۍ نه ورځي لاس اچوي، دم د مچۍ نه ورځي لاس اچوي خامار ته، سوال نه پیدا کیږي چې هندوان به دې ګټي. مننه جی. دم د مچۍ نه ورځي لاس اچوي خامار ته، سوال نه پیدا کیږي چې هندوان به دې ګټي، د ښکلو ښکلو غرونو نه دې زار شم زما ځانه، د ښکلو ښکلو غرونو نه دې زار شم زما ځانه، جانان دې راته ویلې د جانان به دې ګټي. مننه جی. او اخري شعر دی چې اشغارو نه بغشي جوړوي په مخ کې درومي، اشغارو نه بغشي جوړوي په مخ کې درومي،
هیڅ نه لري خطر دا سهیل جان به دې ګټي مننه جی اشعارونه به غشي جوړوي په مخ کې درومې هیڅ نه لري خطر دا سهیل جان به دې ګټي کشمیر فکر نہ کر تو بنے گا پاکستان کشمیر فکر نہ کر تو بنے گا پاکستان سر پر کپن کڑا ہے دھرتی کا ہر جوان خاص سهیل جان ساده صاحب مینوار سره که یو بل کلام شریک نو ډیره مزه به وکړي. بالکل جی بل غزل به ورسره شریک کم. ارشاد غزل چې مې په مینه ښه سینګار دی نور څه نه دی غزل چې مې په مینه ښه سینګار دی نور څه نه دی نظر دی د دلبر دی په ما خوار دی نور څه نه دی. ډېر ښه دی مننه جی. او سخکاری په اجره کې ترازه چې لږ شانور شو سخکاری په اجره کې ترازه چې لږ شانور شو رباب دی او منګې دی او ستار دی نور څه نه دی. او جعفر صاحب دادر په در چې ګرځي او په ژوند باندې چې تنګ دی دادر په در چې ګرځي او په ژوند باندې چې تنګ دی غوږ کېږده چې خبر شي دا ازار دی نور څه نه دی. مننه جی. دادر په در چې ګرځي او په ژوند باندې چې تنګ دی غوږ کېږده چې خبر شي دا ازار دی نور څه نه دی. او دا څنګه په الفت ګل راځي په مینه مینه دا څنګه په الفت ګل راځي په مینه مینه بلبل چې په مستی کې د بهار دی نور څه نه دی. او تپوس رانه کوي چې ژوند دې څه رنګه تېرېږي تپوس رانه کوي چې ژوند دې څه رنګه تېرېږي د اوښکو مې په مخ باندې قطار دی نور څه نه دی. قربان رانه لږ وپوښته ارمان مې په زړه څه دی قربان رانه لږ وپوښته ارمان مې په زړه څه دی ارمان مې په زړګي کې ستا دیدار دی نور څه نه دی. مننه جی. مننه. قربان رانه لږ وپوښته ارمان مې په زړه څه دی ارمان مې په زړګي کې ستا دیدار دی نور څه نه دی. جوټې وخې زنګېږي دا ساده ښکاري ملګرو جوټې وخې زنګېږي دا ساده ښکاري ملګرو د یار په مینه مست او خمار دی نور څه نه دی. جوټې وخې زنګېږي دا ساده ښکاري ملګرو جوټې وخې زنګېږي دا ساده ښکاري ملګرو د یار په مینه مست او خمار دی نور څه نه دی. ډېر ښکلي سهیل جان ساده صاحب دا راته ووایي چې خپلو ګرانو مینهوالو ته په اخره کې څه میسج ورکوي؟ بالکل جی. میسج خو به ولې زه دا ورکمه چې رشتې د وینې نه رشتې د احساس په کار دي. کله چې احساس وي پردي هم خپلېږي او کله چې احساس نی نو خپل اکثر هم پردي شي. کله چې د نوکونه غټ شي نو سړی ګوته نه پرې کوي هغه نوکونه کټ کوي. دقه شانته مثال د رشتو هم دی کو په رشتو کې شک یا بدګماني راشي نو هغه شک هغه بدګماني ختمول پکار دي رشتې ختمول نه دي پکار. موږ له پکار دي چې رشتې کمزورې نه رشتې کلکې وساتو. ډېره مننه سهیل جان ساده صاحب. او دا راته ووایه ساده صاحب چې زموږ دا تکل کم پروګرام چې روان دی د دې په حق څه؟ بالکل جی جعفر صاحب زه کو هر څومره ستا د دې تعریف کم به وي ځکه چې په دې لنډ تنګ وخت کې په دې دومره مصروفه وخت کې تاسو دا تکل کوئ دا کوشش کوي نو په دغه تکل په دغه کوشش جعفر صاحب زما د طرفه چې دی دومره داد قبول کې لکه ستوري د اسمان. ډېره مننه سهیل جان صاحب. ګرانو کتونکو مینهوالو ستاسو هم ډېره مننه. په آخر کې ستاسو نه اجازه اخلو د الله په امان.